بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر محترم رونو، د هر قسم د حاجت د پوره کېدو دپاره یو ډیره نایابه او ډیر زبردست وظیفه ده. چاته د سختو نه سخت مشکل راشي او هغه مشکل چې هغه حل کېږي نه، که دا وظیفه وکړي، دا یا عزیزو دا وظیفه وکړي، الله جل جلاله به دغه تمام مشکلات دغه به حل کړي. تمام بند لارې به الله جل جلاله روانې کړي. د دې وظیفې د کولو طریقه دا ده چې د ماسخوتن د لمانځه نه پس به روزانه په یو ځانله ځای کې به کښېنئ او روزانه به دغه اسم په کثرت سره لولئ، یعنی ښه ډېر به لولئ. او که په کثرت سره یا عزیزو اسم لوستل دا ورته ګراني، نو کم از کم د ماسخوتن د لمانځه نه پسې 100 ځله خامخا وایئ. په ډېرو لږو ورځو کې به الله جل جلاله ستاسو تمام بند لارې روانې کړي، تمام مشکلات به ستاسو اوار شي او هر قسم حاجتونه به الله جل جلاله د ستاسو پوره کړي. هغه وظیفه ده یا عزیزو یا عزیزو.